अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शिरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास। अल्लाह ताला देव की द सेहत व आफियत जामा पतन वलर नन ورځې ټاپک او موضوع د ولاړ مریض سولر سیستم پر رابطه باندې ده. دا سولر سیستم هغه سولر سیستم دی چې په دې کې اي سي او ډي سي دواړه منبع شامل وي. تاسو کولی شئ د دې سولر سیستم څخه هم د ډي سي استفاده وکړئ، هم د اي سي استفاده وکړئ. د دې د جوړښت مواد لکه څنګه چې تاسو په دې وایټ بورډ باندې وینئ، اول نمبر پینل دی، کنټرولر دی، او دریم چې دی بیټري ده. څلورم د دې څخه موږ کولی شو د ډي سي استفاده وکړو، مصرف استفاده وکړو، او داسې کولی شو چې د دې څخه انورټر ولګوو، انورټر ورته نصب او کنیکشن کوو. د دې نه وروسته موږ کولی شو د انورټر څخه اي سي لوډ یا د اي سي مصرف استفاده وکړو. د دې د وایرینګ کنیکشن او ډایګرام په دې لاندې ډول باندې دی. اول سولر پینل د لمر وړانګو ته په مایله زاویه باندې نصب او کنیکشن کیږي. د سولر پینلو د نصب او کنیکشن کېدو څخه وروسته دې ته کنټرولر نصب او کنیکشن کیږي. د کنټرولر د نصب کېدو څخه وروسته دې ته بیټرۍ نصب او کنیکشن کیږي. د دې بیټرۍ څخه تاسو کولی شئ ډایرکټ ډي سي لوډ یا ډي سي مصرف استفاده هم وکړئ، او د دې څخه وروسته دې ته موږ انورټر نصب کوو، او د انورټر څخه وروسته موږ بیا اي سي مصرف ورته نصب او کنیکشن کوو. نو په دې طریقې سره او په دې ډایګرام په واسطه سره تاسو کولی شئ د ولاړ مریض سولر سیستم څخه استفاده وکړئ، او په خپلو کورونو کې هم د اي سي او د ډي سي منبعو څخه استفاده وکړئ. نو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.